انسان دی، ډېر اخلاقمند او غښتلی انسان دی. دی په د خپل کلي کې داسې یو رویه د مشرانو، کشرانو او خپل همزولو سره سرته رسوي چې مثلا اجتماعي ده. داسې یو عادلانه انسان دی اسدالله چې په دا ټوله پنجوایي کې د ده ساری نشته. یو ډېر ښه انسان دی اسدالله خان. اسدالله خان یو هرکاره انسان دی. لومړی دی مستري دی، نجاري هم زده ده، خطاطي هم زده ده، د حیواناتو ډاکټر هم دی او یو ډېر خوندور انسان هم دی. د اخلاقو د لحاظ څخه، د هر لحاظ څخه چې راواخلې، اسدالله خان یو ډېر معتبر انسان دی. همدارنګه دریم شخصیت فیض الله خان. فیض الله خان هم همدارنګه یو ډېر ښه انسان دی چې دی د خپل کلي ساتنه په ډېر ښه ډول سره کړې ده. د ده نیکه چې حاجي ولي الله نوم یې دی، حاجي ولي الله په خپل عمر کې اوس وفات شوی دی، الله دې وبخښي، یو ډېر ښه انسان و. ده د خپل کلي ساتنه داسې کړې ده چې په ډېر قوت او مقاومت سره ده د خپل کلي ساتنه او مقاومت داسې کړی دی. د شورویانو په وخت کې کله چې شورویان د افغانستان ته بیا کندهار ته، د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې داخل شوه شورویان، نو حاجي فیض الله خان اکا نیکه چې ولي الله نومیږي، ولي الله یو ډېر تکړه انسان دی چې د خپل د کلي ساتنه په ډېر مقاومت او استقامت سره کړې ده او د خپل کلي ساتنه په داسې شکل سره کړې ده چې ډېر عادلانه او برخوردانه کړې ده. د شورویان په ډېر شکست او ماتې ورکول سره د خپل هیواد څخه ایستلي دي. د خپل ولسوالۍ ته کې ډېره سخته مات ورکړې ده. د یو ډېر ښه انسان دی. نو پنجوایي ولسوالۍ تعریف مې درته وکړي. پنجوایي ولسوالۍ خلک چې دا اکثره ډېر زیات قومونه په پښې کې دي، چې الکوزي په پښې کې دي، باجزي ډېر په پښې کې دي، اسکزیان ډېر په پښې کې دي، نورزیان ډېر په پښې کې دي. متاسفانه بارکزي پښې شتون نه لري. بارکزي چې دي هغه بیا په شاتو ولسوالۍ د پنجوایي ولسوالۍ څخه شاته شتون لري، چې مثلا په ډنډ کې ده، په ډنډ ولسوالۍ کې بارکزي ډېر شتون لري. پنجوایي ولسوالۍ ډېر د قوم خلک چې دي هغه د الکوزي دي، اسکزي دي، نورزي دي. د دې د قوم لنډه پېژندګلوي ما تاسو ته وکړل چې پنجوایي ولسوالۍ چې ده دا یو ډېره مقاومتناکه ولسوالۍ ده په کندهار ښار کې. ډېره مقاومتناکه ولسوالۍ په دې خاطر ورته ویل کېږي چې دې ډېر قربانۍ ورکړي دي. دې ولسوالۍ ډېر ولسوالۍ بیخي زیاتې قربانۍ ورکړي دي. ډېر غښتلي خلک پکې شته. د هغو څخه یوه جمله یو بل نوم هم راخو چې حاجي محمد عثمان نومیږي. محمد عثمان خان چې یو کاروباري انسان دی، ډېر تکړه او غښتلی انسان دی. دی کاروباري دی د وچې میوې، چې دی د خپل باغ انګور او جوش بدلوي او جوش بیا خرڅوي. دی یو ډېر تکړه انسان دی چې مثلا دی کوم وخت باغ د ده هغې اصول ته ورسیږي، دی د خپل باغ خیرات هم باسي. همدارنګه د خپلو همسایګانو خیال هم ساتي. همدارنګه په کلي کې هر ډول جګړې، هر ډول مشکلات، کورني مشکلات، بهرني مشکلات د خلکو دا ور حلوي. او همدارنګه دی چې دی یو ډېر اخلاقمن انسان دی. دی په د خپل کلي کې داسې یو رویه او ژوند ترسره کوي چې هېڅوک یې نشي کولی داسې رویه. نو د پنجوایي ولسوالۍ نور ځینې تاریخي ځایونه به زما همکار ستاسو سره تشریح کړي، تاسو ته به تشریح کړي، تاسو ته به معلومات درکړي چې مثلا پنجوایي ولسوالۍ څنګه شخصیتونه پکې تېر شوي دي او څنګه تاریخي ځایونه لري. نو ما د خلکو پېژندګلوي تاسو ته وکړه چې خلک یې ډېر نرم دله او اخلاقمن، عادلانه، خوښوونکي خلک په دا ولسوالۍ کې شتون لري. نو د دې وروسته به زما همکار تاسو ته د دې په باره کې معلومات درکړي چې په دې ولسوالۍ کې څنګه شخصیتونه نور هم پراته دي او څنګه تاریخي ځایونه پراته دي او په دې کې څنګه کارنامې شوي دي. یو بله قهرماني چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د اسدالله خان ماما کړې ده. اسدالله خان ماما چې دی هم یو ډېر غښتلی سړی تېر شوی دی چې د شورویانو ته ډېره سخته ماته ورکړې ده. د اسدالله ماما، اسدالله ماما چې دی یو ډېر تکړه انسان دی. په خپل ځواني په عمر کې، په خپل
په عمر کې ډېر زیات هڅې او کوښښونه کړي دي د خپلې ولسوالۍ او خپل وطن دپاره. د داسې چارې په کار اچولې وې چې هېڅ امکان یې نه درلودی چې مثلا هغه شی دې ترسره سي. خو بیا هم د اسدالله ماما یو ډېر تکړه انسان دی چې د خپل د کلي مشکلات، کورني مشکلات، همدارنګه نور اړوند مسایل یې په خپله غاړه درلودل. یعنې د کلي کې به څوک وږی نه بېدېدی. د اسدالله ماما یو ډېر قوي او استقامت لرونکی انسان دی چې د په خپل ژوند کې ډېرې قهرمانۍ کړي دي چې په زما همکار به تاسو ته د دې د اسدالله د ماما قهرمانۍ تاسو ته وایي او همدارنګه به د پنجوایي ولسوالۍ د تاریخي اثارو، تاریخي ځایونو او د تاریخي خلکو په اړه معلومات درکړي چې دا څنګه پنجوایي ولسوالۍ باندې جوړه سوې ده او همدارنګه څنګه تاریخي ځایونه باندې داسې تاریخي نومان ایښودل سوي دي. نو هیله کوم میلاد خان ته چې راسي د پنجوایي په اړه تاسو ته معلومات درکړي. نو موږ دلته د دې غار په اړه یو کیسه راخلو چې زما ملګري تاسو ته په اړه معلومات درکړل چې شمشیر غار نومېدی. یو ځوان چې په یو کلي کې اوسېدی نوم یې حمید و. نو پلار یې نه و، یوازې نیکه او یو څو اکاګان ورسره په کور کې وه. نو د ده نیکه به هر وخت دته د شمشیر غار په اړه ډېرې خوږې کیسې کولې او د پخوا سره د دا غار سره مینه درلودل، د دا کیسو سره یې مینه درلودل. نو یو وخت یې وغوښتل چې دا غار ته ورننوځي، خو هر وخت به د ده نیکه دی د دا کار څخه منع کوي. یو وخت د دوی د کلي یو بل کس و دې غار ته ننوتی او د هغې خوا یعنې د دې غار یوه خوله چې دلته په پنجوایي کې ده او بله خوله چې په هندوستان کې ده. نو د هغه نفر څخه د هغې خوا یو خط راغلی د هندوستانه چې زه نور ښه یم، تاسو په ما پسې مه راځئ. نو حمید نور هم د دې کیسې سره لیوالتیا پیدا کړل. نو غوښتل یې چې خامخا دا غار ته ولاړ سي. نو دا غار چې د پنجوایي د بدوان په کلي کې په یو جګ غره کې پروت دی، یعنې تر ډېره یو غټ غار دی. نو په دا غار کې ډېر چوپرکان او ډېره تاریکه هم سته. نو یو رقم بوی او چې تر ډېره ځایه ولاړ سي نو د اکسیجن کمی هم انسان احساسولی سي. او پاته سو په غار کې دننه یو د اوبو ډمونه سته، یعنې اوبه هم پکښې سته په دا غارونو کې. نو په دا غار کې چوپرکان خورا زیات دي. نو خورا د چوپرکانو یو رقم بد بوی جوړ کړي چې انسان طاقت نسي ورته کولی. او که چیرې تاسو وغواړئ یو لایټ یا هم یو ګروپ د ځانه سره یوسئ، پس د ډېره وخته به ستاسو ګروپ کار پرېږدي. ولې د اکسیجن کمی دی، که چیرې اکسیجن کم سي نو دا ګروپ او انسان به خپله ضعیفه سي. نو حمید به په وارو وارو دا غار ته ورننوتی، خو تر یو ځای به ولاړی بیرته به راووتی. یو وخت خپل ملګرو سره غره ته وختې، یو درې نور ملګري دي، یو نو حمید دی. کله چې غره ته ولاړی، هغه شمشیر غار چې نومیږي هغه غار ته ننوتی، تر یو ډېره ځایه ولاړی. نو دوی داسې میله یې تللي وه، هلته کښېنستل د یو ګړي دپاره. نو یو ملګري وویله چې راځئ یو څه نور ولاړ سو. کله چې دوی نور ولاړه په دا غار کې تر ډېره ځایه پورې ولاړه، نو مخته د یو اوبو ډم راغلی. نو دوی بس بیرته مخ راکاټ کړئ، د غار خولې ته رالل. خو داسې نه چې په غار کې یوازې دغه یوه لاره سته، 4 لارې د دې غار څخه و نورو جلا جلا ځایو ته تللي دي. هغه لاره یې غلطه کړل، راووتله، یعنې هغه دهلیز ته د غار بیرته راورسېدل. بیا بل غار ته ولاړله. هغه غار کې خورا یو رقم اوازونه راوتله، دوی وبېرېدله. نو بیرته د شمشیر غار دهلیز ته راووتله.
نو پاتې سوې 2 لارې غوښتلې چې هغه 2 لارې هم وګوري. کله چې 3 لارې ته حمید او 3 نور ملګري ولاړله نو هلته هم یو رقم غږونه وه. خلکو ویل چې هغه د خپل د نیکه څخه کیسې اورېدلې وې چې څو کسان تللي دي لاره یې غلطه کړې ده، هلته حیوانات هم شته او حتی پیریان هم شته. که چیرې تاسو هلته ولاړ سئ نو تاسو به د خطر سره مخامخ سئ. نو خیر حمید دی پر 3مه لار حرکت وکړي، تر ډېره ځایه ولاړل، ستړي سول نو هلته کښېنستل. چې کله کښېنستل د غار د خولې ډبرې د چت ته راشوه سوې او دوی په هغه ځای کې بند پاته سول. اوس نو حمید او 3 نور ملګري ډېر وارخطا دي. اوس نو بله لار نسته، پر کومه لار چې دوی راغلي دي هغه لاره نوره بنده سوې ده، نور به دوی مخ ته ځي. نو حرکت یې وکړي، روان روان روان. نو په دا وخت کې شپه او ورځ هم نه معلومیږي و انسان ته. دوی ډېر وږي هم وه، صرف یوازې د اوبو یو څه اندازه د اوبو یو اندازه د ځانه سره اخیستې وه په یو بوتل کې، هغه ورسره وه. تر ډېره ځایه ولاړله. نو کله چې ځای ته ورسېدل د یو لرې څخه د یو روښنایي وړانګې راوځي. دوی فکر وکړي چې موږ د غار هغه بلې خولې ته ورسېدلو. نو بیا هم روان 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 په 2 ساعتونو مزل وروسته بیا هم هغه روښنایي نه رارسېدله. نو حمید هم ستړی سو، نور ملګري هم ویله چې نور ستړي یو، باید چې یو څه آرام وکړو. نو په دا وخت کې حمید دی دلته په دغه ځایونو کې بیده سول. ډېر دا غار چې و ډېر تنګ هم و، خو خیر د ګزارۍ په شکل بلا پرېوتل. چې کله د شپې نیمایي سوله حمید راکښېنستی د یو ضرورت رفع کولو لپاره د غار یو څه لرې ولاړې. کله چې دی ولاړې نو ګوري چې یو کوچنی شی د یو ډبرې په شکل په غار کې برېښي. نو ورنږدې سو. کله چې دی ورنږدې کېږي هغه شی ځینې لرې کېږي، چې بیا ورنږدې کېږي هغه شی نور بیا هم ځینې لرې سي. نو دی هم دغه و په وهم کې و، هم حیران و چې دا اوس څه زما سره کېږي. نور چې بیا هغه کوم برېښونکی شي ته دی ورنږدې کېږي هغه نور هم مخته ځي. نو حمید وارخطا دی. کله چې د دمه وکړل هغه شی پر کوم ځای چې دی کښېنستی هغه شی بیرته ورته رانږدې سو. کله چې یې وکتل یو خورا شفاف او روښانه الماس غوندې یو شی تر سترګو سو. کله چې لاس ور واچوي نو د غار دا بله خوله هم بنده سول. ملګري هاخوا ته پاته سول، دی یې په منځ کې بند پاته سو. نو ملګري چې کله یو وخت بعد راکښېنستل نو ملګرو یې نارې وویلې، د حمید نارې وهلې، حمید ورک و. نو حمید د دوی نارې اورېدلې، خو د دونه توان او طاقت په بدن کې نه و پاته چې دوی ته جواب ورکړي او د دوی جواب د دوی اواز یې اورېدی خو دوی ته جواب نه سوی ورکولی. خو بیا هم یو څه کوښښ وکړي، د دوی اواز یې واورېدی، ده هم ورغږ کړله چې هو زه دلته یم، خو ډبرې راشوه سوي دي او دلته زما سره یو بل روښانه یو شفافه الماس غوندې یو شی ما پیدا کړي. نو ملګرو یې پر نارې کړلې چې هغه شي ته لاس مه وروړه، دا یو دام دی. نو حمید هم وارخطا سو. حمید نو اوس کوښښ کوي چې د دې غار څخه په یو رقم نه یو رقم ځان وباسي، خو نه توانېدی، ولې په بدن کې دونه انرژي نه وه پاته چې دی د دا غار څخه ووځي. کله چې د ډبرو په رایستلو پیل وکړي او غوښتل یې چې دا ډبرې د مخې څخه ایسته کړي او خپل ملګرو ته ځان ورسوي. نو ملګري یې د اخوا ډبرې ایسته کړي او حمید نو د دې خوا ډبرې ایسته کړي. په منځ کې نو غټ د ډبرو دیوال دی. کوښښ 1 ساعت وخت تیر سو، 2 ساعته وخت تیر سو، حتی تر 15 ساعتونو پورې وخت تیر سو. نو حمید ډېر کوښښ وکړي خو په بدن کې انرژي هم نه وه. خو هغه 3 ملګري چې اخوا ته اوبه هم وې انرژي یې درلودله دغو نه. هغو کوښښ وکړي، کله چې غار خوله خلاصه کړله
حمید یې راویستی. نو نور د حمید بدن ډېر ضعیف و. نو اوس هم د غار هغه سر خوله کوم چې دوی راغلي دي غار ته، هغه سر خوله یې بنده ده. نو 4 سره حرکت وکړي هغه غار ته، 4 سره 3 ملګري کښېنستل او حمید چې و ډېر ضعیف و نو هغه پرېوتی. دوی کوښښ کوي چې د غار خوله خلاصه کړي او نور ووځي، خو کوښښ یې نور یې همت هم د لاسه نه ورکړي. نو بعد د 4 ساعتونو څخه یې د غار خوله خلاصه کړله او حمید یې په اوږو کې واخیستی او ووتل. نو تقریبا 3-4 شپې په دا وخت کې تېرې شوي وې. نو حمید هم ډېر ضعیف و او ډېر سخت مریض شو. نو د ده نیکه جان د یو طبیب ته وروستی. طبیب د ده په بدن کې یو داسې نښانیانې پیدا کړلې چې یعنې په عامو خلکو کې نشته. طبیب د ده نیکه ته وویله، په یو بلې کوټې ته یې کوي او ورته ویې ویل چې ستا لمسی مثال خبرې یو داسې نښانیانې او داسې کرامات پشکې شته چې په نورو خلکو کې نشته. نیکه یې هم حیران شو. نو خیر شپې ورځې تېرېږي، خو حمید بیا هم غوښتل چې هغه غار ته ننوځي او ټوله غار وپلټي. یو وخت ډېر زړه یې وکړي هغه غار ته ورننوتی، شمشیر غار ته. نو هغه د ایلیس ته چې ننوتی د شمشیر، نو شپه هم ده، 4 لارې تللي دي. پر هغه 3 لارو خو دوی تللي وه، خو ډېر خطرونه یې احساس کړل. کله چې هغه 4مې لارې ته ورننوتی، هغه 4مې لارې کې یو څه تګ وکړي، نو تر ډېر مزل وروسته هغه خواړه و اوبه یې هم د ځانه سره اخیستې وې. نو ډېر تګ یې وکړي. نو د ډېره تګه وروسته پر یو ډبره کښېنستی. ولې دا غار خو نو د ډبرو څخه جوړ و، ولې غر و. نو پر یو ډبره کښېنستی، هغه خواړه و اوبه هم ورسره وې. نو همت یې د لاسه نه دی ورکړی. روان 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 تر ډېره مزله وروسته کله چې د غار منځ ته رسېږي، نو 3 لارې نورې مخې ته راځي. یوه رسته طرف ته، یوه چپه طرف ته او بل مخامخ لاره ده. نو خو بیا هم حمید حیران دی چې اوس څه وکړم، که چیرې بیا هغه غلطي تکرار کړم بیا به بند پاتې یم. نو کښېنستی او 2 رکعته نفل وکړل. الان کې دته د قبلې طرف هم نه معلومېدی، خو یو خواته مخکې یو 2 رکعته نفل یې وکړل. نو یو غار ته مخه سول، هغه غار ته ورننوتي، د چپ لاس غار ته ورننوتي. کله چې په دغه غار کې هم روان دی، خو مخ ته اوبه په مخه ورغلې، اوبه نو په یو ډم کې دي. کله چې دی په اوبو کې لاسونه پرېولي، د اوبو څخه یو وحشتناک حیوان پراووتی. د هغه سترګې ډېرې سرې وې، بدن یې تک ژړ و، یعنې که درته ووایم ډېر تک ژړ بدن یې درلود او یو ډېر وحشتناکه څېره یې وه. نو دی بیرته پر شا راغلی او ځغسته یې راوکړله، بیرته هغه 4 لارې ته راورسېدی. نو ډېر وبېرېدی. هغه د حیوان غږونه اوري، هغه حیوان ورته رانږدې کېږي، د اوبو څخه دی ورخطا دی. بیرته یې سیده لاره تعقیب کړله، یعنې بیرته شاته نه دی راغلی، سیده لاره یې تعقیب کړله او مخته ولاړی. مخته چې روان روان روان، نو یو څه خاورې په غار بند و، خوله یې بنده وه. هغه خاورې چې مخته راغلې، هغه خاورې په لاسو سره راوشیندلې. هغه حیوان هم په پسې دی په ده. نو هغه حیوان هم په پسې دی. کله چې حیوان په پسې دی، حیوان ده ته راورسېدی، نو ده مکمله غار خلاص کړي او ننوتی. نو هغه حیوان نسوی کولی چې په هغه غار ننوځي. ولې هغه ډېر کوچنی و، د حیوان ډېر غټ و او حمید چې و د بدن چې و ډېر کوچنی و. ننوتی یوه غار ته روان و. نو ډېر سخت حالت هم پر راغلی، په وهم کې هم و. نو کښېنستی، د لمنځونو وخت هم نه ور معلومېدی، خو خیر بیا هم د ماپښین لمونځ یې وکړي، وخت ناوخت یې د ماپښین لمونځ وکړي. مخ ته نور تګ وکړي. په مخ کې نو بله داسې یو جالبه حالت و مخې ته راځي چې نور نو دی دا فکر نه کوي چې زه په دې دنیا کې یم. یعنې مثال له خبرې ډېر قیمتي شیان یې هم پیدا کړل، لکه سره زر،
الماس، نور داسې قیمتي ډبرې. خو د ده نیکه چې کومې خبرې ده ته کړې وې هغه په غوږ کې نیولې وې. نو هغه خبرې په غوږ کې نیولې وې. نیکه یې ورته ویلې وه که چیرې په غار کې تا ته یو قیمتي شی په مخه درغلی، مثال د خبرې یو سره زر، یاقوت، زمرد، الماس، داسې نور شیان په مخه درغله، لاس به نه ور وړې. ولې چې که ته لاس واړوې دا دام دی، که ته دې دام ته ور ننوتلې ور ولوېدلې نور به ته د خطر سره مخ سې او مړ به سې. خو هغه طبیب ته چې حمید ور وستلی و د ده نیکه، هغه طبیب په ده کې دا نښانیانې پیدا کړي وې که چیرې دی یو قیمتي شي ته لاس هم وروړي ده ته به کوم مشکل پیښ نه سي. نو مخ ته روان و، خو دی په وهم کې و، په دې خبره نه و خبر، په وهم کې و. لاړې مخ ته. یو وخت چې کښېني نو ډېر ستړی دی، د خوب وخت دی او په یو بوتل کې د ده سره اوبه وې، هغه هم نیمایي ته ورسېدلې. مازې په بوتل هغه خپل حلق لندوي. نو نور حمید چې کله دلته دمه وکړل بیده سو، نو د یو کله چې راکښېنستی د یو ډبرې سره یې لاس وموښتی. هغه ډبره وه چې قیمتي ډبره، یعنې الماس یا زمرد یاقوت داسې یو ډبره وه. نو وبېرېدې او ویې ځغستل. کله چې وځغستله نو داسې یو د خطر احساس یې ونه کوي. نو په مکمله ډول سره یې دا ډبرې راټولې کړلې، خو هېڅ هم ورته پېښ نه سول. په یو پټو کې یې واچولې، یو څادر ورسره و، په هغه په څادر کې یې واچولې. نور نو مخ ته روان سو. کله چې مخ ته روان سو نو تر ډېره وخته یې پرې مزل وکړ. نو یو روښنایي یې مخ ته راغلله. کله چې د څو ورځو مزل وروسته، یعنې 15 16 17 ورځې مزل وکړ، بیا وروسته یو بل ځای ته ووتی. هغه ځای کې جالبه خلک ویني، جالبه کورونه ویني، ټول هر څه بدل دي د دوی د خپلو کورونو څخه. یعنې د دوی د کورو ترتیب پر بل شکل و، او هلته چې دی یو بل ښار ته تللی و هغه ترتیب پر بل شکل و. نور نو چې دی د غره سره راتا کېږي، هلته یو جالبه خلک ویني، جالبه کلتور، جالبه فرهنګ دی. نو نور نه د خلکو سره په خبرو سر خلاصېږي، نه یې ژبه یې زده ده چې د هغو سر پر خلاص کړي، او په خبر هم نه و چې دا کوم ځای دی. هغه سړی چې څو عمر د مخه په غار ننوتلی و او خط یې د هندوستان ورته رالېږلی و، هغه سړی یې په یو دوکان کې ولیدی. دی چې کله ورغلی دوکان ته ننوتی، د هغه سره دغه وکړله، روغبړ یې وکړي، مثال خبرې زړه خواله یې ورسره وکړله. نو هغه هم حیران سو. حمید ته یې ویله نو ته څنګه راغلی هندوستان ته؟ حمید ورته ویله چې زه والا د غار د طریقې څخه راغلم. نو هغه سړی حیران سو او ویې ویل چې ته څنګه راغلې د غار د طریقې څخه، یعنې په تا هېڅ نه وسول؟ ده ورته ویل چې یا. نو ولې چې حمید بېرته پوښتنه وکړه چې ولې دا پوښتنه وکړه ولې خو ته هم پر دا غار راغلی، د دا غار د طریقې څخه راغلی؟ نو هغه سړي وویل چې زه د غار د طریقې څخه مطلق نه یم راغلی، زه خپله چې هندوستان ته راغلی یم، یعنې په سپرلي کې مثال خبرې، یا هم د آس د طریقې څخه. دا پخوا د وختو هغه وسایط چې دی د یوه ځای څخه یا بل ځای ته سفر کوي، په هغه وسایطو کې وایي زه راغلی یم. نو ما تاسو ته د یو افسانوي کیسې په خاطر ما تاسو ته وویله چې زه هندوستان ته رارسېدلی یم، د دې غار د طریقې سره رسېدلی یم. نو اوس دوی دواړو غوښتله چې بېرته ولاړ سي، خپل کلي ته ځان ورسوي. نو دواړو حمید سره هغه قیمتي شیان هم په څادر کې پیچلي وه. نو دواړو بېرته حرکت وکړي، څو شپې هلته په هندوستان کې تېرې کړې. دواړو بېرته حرکت وکړي، د غار خولې ته ننوتل او را روان سول. حمید او هغه ملګري چې کوم ځای ته ودرېدل، هلته چې هغه حیوان هلته اخوا ته بند پاته سوی و، هغه ځای ته ورسېدل. هغه غار بیرته بند سوی و. حمید ډېر زیات حیران سو چې دا اوس څه زما سره کېږي، په څه بلا اخته سوی یم. نو خیر حمید زړه و نازړه هغه د غار خوله خلاصول بیا پیل کړل، او ملګري هم ورسره دي.
نو کله چې تر ډېر وخت بعد دغه د غار خوله خلاصه کړله نو هغه حیوان یې مخې ته ولاړ دی. کله چې ولیدی نو حیوان په یو بل شکل د یو انسان په شکل واوښتی. کله چې د انسان په شکل واوښتی نو یو تک سپین لباس یې و، غټ وریښتان او غټه ږیره، او دوی ته داسې وویل دلته چې څوک راغلی دي بیا ژوندي نه دي تللي. حمید ته یې ویله کله چې ته دلته راغلې کله چې ته غار ته ننوتلې زه خبر وم چې داسې یو پاک او نیک سړی دلته راځي. او حمید ته یې وویله چې ته ډېر یو رښتینی او پاک سړی، کوم وخت چې ته زما سره اول د وارې مخامخ سوې ما نه غوښتل چې تا ته زیان ورسوم، ما غوښتل ستا سره کومک وکړم. نو حمید ته یو داسې شی ورکړی، یعنې ګوتمۍ یې ورکړله چې حمید په اسانۍ سره تر خپل کلي پورې په هوسا ډول سره ورسیږي. نو حمید هم ډېر خوشحاله سو، ګوتمۍ یې په ګوته کړل او روان سو. کله چې روان سو دا ګوتمۍ یو رقم خاصیت لرلی، که چیرې حمید په نیت کې راوړی وای چې مثال خبرې زه باید په هندوستان کې واوسم، نو سترګې چې یې پټې کړې وای او بیرته یې خلاصې کړې وای دی به په هندوستان کې وای. او نو د غار په خوله کې یې سترګې پټې کړې او ملګري ته یې وویل چې زما راسته لاس ونیسه، کوم لاس کې چې د ده ګوتمۍ په ګوته وه. نو ملګري د ده راسته لاس ونیوی. نو حمید سترګې پټې کړې او ملګري ته یې هم وویل چې سترګې پټې کړه. کله چې سترګې پټې کړلې د حمید خپل په دماغ کې د خپل کلي هغه تصویرونه را وګرځول. نو کله چې سترګې خلاصې کړلې نو خپل په کلي کې ولاړ، دی هم زیات حیران سو. نو کله چې په غار ته دی ننوتلی و او بیرته راووتی نو تقریبا 3 میاشتې 4 میاشتې وخت تیر سوی و. د ده نیکه هم ډېر ضعیفه سوی و او په دا موده کې د ده نیکه وفات سوی و. نو د دوی په کورنۍ کې څه ناڅه ډېر زیات غمونه، ولې حمید په کور کې یوازې نیکه و او حمید و، یوه یې مور وه او 2 خویندې وې. نو حمید هم د خپل د کور د نیستۍ سره ډېر لاس او ګریوان و، ولې نیکه یې مړ سوی و، ولې نیکه یې مځکې او جایدادونه درلودل. کله چې نیکه مړ سو نو مځکې او جایدادونو باندې نورو خلکو دعوې شروع کړلې او هغه په زور باندې د ده څخه واخیستلې. نو نور دی هیڅ نه لري، یوازې یو قیمتي شی چې حمید ته ورپاته دی، هغه ګوتمۍ چې په غار کې ده ته یو سړي ورکړې وه چې لومړی د حیوان په شکل او وروسته د انسان په شکل حمید ته پیدا سو. هغه ګوتمۍ یوازې حمید ته ورپاته وه. نو حمید خو یوازې په دې خبرو که چیرې زه وغواړم د یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت به وکړم په دا ګوتمۍ باندې، یعنې سفر وکړم. نو نور یې د ګوتمۍ خاصیتونه نه ور معلوم. نو هغه طبیب چې حمید د ده نیکه هغه طبیب ته وروستلی و، ولاړې هغه طبیب ته او ټوله کیسه یې ورته وکړل چې داسې په هغه شمشیر غار کې زما سره داسې پېښ سول، داسې وسول، داسې نه وسول، ټولې کیسې یې ورته وکړلې. او زه داسې ځای ته ورسېدم او زما سره داسې یو کس پېښ سو چې ما ته دا ګوتمۍ راکړل. نو هغه طبیب ته چې ده خپله ګوتمۍ ورښکاره کړل، طبیب ځای پر ځای بې سده سو. حمید حیران سو، غوښتل یې چې دی په سد کې راولي. نو حمید چې کله کوښښونه وکړل هغه یې په سد کې راوستی. طبیب چې کله راکښېنستی د څه وخت بعد خبرې وکړلې او په ډېر ژړغونې اواز یې کیسه ورته وکړل. حمید ته یې کیسه وکړله چې زما په ځوانۍ کې زه هم د غار ته ننوتلی یم، ما هم داسې تر ډېره ځایه پورې تللی یم، هغه قیمتي شیان په مخ کې راغلي دي، خو دغه سړی چې تا ته په مخه درغلی دا ما ته هم په مخ کې راغلی و، هغه یعنې 20 کاله د مخه ما ته په مخ کې راغلی و. نو دغه ګوتمۍ ما ته یې هم راکړې وه، خو متاسفانه چې زما څه ورکه سوله او دا چې ته هم غار ته ولاړلې تا ته هم دغه ګوتمۍ درکړله. نو زه اوس ډېر پښیمانه یم، کاش چې هغه ګوتمۍ زما سره هم وای. نو حمید غوښتله چې دی او طبیب دواړه بیرته غار ته ولاړ سي
او د هغه بزرګ سړي سره وویني، هغه نیک سړي سره وویني، نو د خپل طبیب ته هم یوه ګوتمۍ ځینې ور واخلي. کله چې سفر شروع کړي، دا نو یو داسې سفر و چې په دې ځای کې نو د دوی سره ډېر بلاوي، حیوانات ورسره مخ کېږي. خیر سفر یې شروع کړي. کله چې سفر شروع کړي نو طبیب هم ورسره دی، حمید هم دی، د حمید سره ګوتمۍ ده. حمید خپل لاس د طبیب په لاس کې ورکړی او ورته ویل چې سترګې پټې کړه. کله چې سترګې پټې کړلې، حمید هغه تصویرونه په ذهن کې راوړل کوم چې د طبیب هغه د طبیب ځای انځورونه یې په ذهن کې راوړل. نو هلته چې پیدا سو، ګوري حمید په هغه بلا یا هم هغه بزرګ سړي پسې. نو کله چې هغه پیدا کړي، هغه په یو بل ډول سوی و. حمید وبېرېدی. هغه یو داسې وحشتناکه رنګ کښلی و چې بیخي حمید وځغستلی، ځینې لرې ولاړې. نو حمید چې تر ډېره ځایه پرې ولاړې، هغه طبیب هم ورسره دی او هغه وحشتناکه سړی په پسې دی. او بالاخره دوی په یو ځای یو ډب ته ولیدل، یو غار ته ولیدله، او هغه بزرګ سړی یعنې هغه وحشتناکه سړی چې په بل رنګ اوښتی و، دوی ته هغه د غارو خولې ته ودرېد او ورته ویې ویل: حمیده، تا زما د امر څخه وعده خلافي کړې وه. کله چې دا ګوتمۍ په اول سر کې حمید ته ورکول او دا خبرې ورته وکړله چې حمیده، دغه ګوتمۍ چې کله زه تا ته در کوم، دا باید چې ته مطلق و بل انسان ته ورښکاره نه کړې. که چیرې تا یو بل انسان ته ورښکاره کړل، د دې تاثیرات به کم سي او ته به د خطرونو سره مخ سي. نو خیر حمید هم په هغه غار کې پروت دی او غوښتل یې چې د غار څخه ووځي. خیر هغه وحشتناکه سړی بیرته نو هغه وحشتناکه سړی بیرته خپل رنګ ته واوښتی او ورته ویې ویل: دغه ګوتمۍ به زه طبیب ته هم ورکم. او حمید ته خپله ګوتمۍ وکاږه، نور د دې ګوتمۍ تاثیرات تللي دي. نو حمید ته یو داسې ګوتمۍ ورکړل چې 10 رقمه خواص یې درلودل، خاصیتونه درلودله. دواړو ته یې ګوتمۍ ورکړلې. کله چې د غار د خولې سره ووتله، نو حمید چې کله کور ته ولاړی او طبیب هم پر خپله لار ولاړی، حمید ګوري چې د حمید په کور کې ولې یو کوچنۍ باغچه هم وه. نو حمید چې کله کور ته ولاړی، هم په دې وخت کې یو میاشت وخت تېر سوی و. نو مور یې ورته ویل چې ته زویه، یعنې ډېر بدلاري سوی یې، ته په څو میاشتو یو وارې خو تېره پله 3 میاشتې نه وې او اوس هم 1 میاشت وخت بعد راغلی کور ته. ته یعنې زموږ په کیسه کې نه، ولې زموږ د کور مشر چې هغه ته یې زموږ امیدونه و تا ته دي. نو حمید هم تر سترګو اوښکې راغللې. دوی ډېر د غریبۍ ژوند، یعنې د غریبۍ حالت ته رسېدلي وه. نو بالاخره حمید ګوتمۍ په ګوته ده او خپل بسترې ته ځي. ډېر ستړی دی، د شپې تقریبا 3مه برخه یعنې نیمایي برخه ده او په ځای کې بیدېږي. کله چې دی بیده سو، نو یو خوب ویني. هغه بزرګ ورته وایي دغه ګوتمۍ په خوب کې ورته وایي دغه ګوتمۍ ډېر خاصیتونه لري. یعنې مثال خبرې، که چیرې ته وغواړې یو شي ته لاس واړوړې او په نیت کې راوګرځې دا شی چې ماته سره زر سي، نو هغه به ورته سره زر سي. حمید دا خوب ولیدی، هغه بزرګ ډېر خاصیتونه ورته بیان کړل. نو حمید سهار راکښېنستی، له چای نه وی څښلي، هغه خوب یې هېر دی. کله چې چای وڅښله، نو تر غرمې پورې ډېر حالت بله کم و، یعنې مریض و، تبې یې کېدلې، ناروغه و. بعد د غرمې څخه یې هغه خوب را په یاد سو چې بزرګ په خوب کې څه ورته ویلي وه. نو ده غوښتله چې هغه کارونه تکرار کړي. نو د دوی په کور کې یو باغچه وه او په باغچه کې یو کوچنی درخته یا نیالګی ولاړ و. هغه نیالګي ته چې کله لاس واړوي، هغه د سرو زرو په شکل ورته بدل سو. حمید هم ډېر حیران سو، نو ډېر زیات حیران سو چې دا واقعا هم یو کرامات دی. نو مور یې هم حیرانه سوله او غوښتل یې چې
په دې حالت ځان خبر کړي. وروسته بیا حمید ټوله کیسه خپلې مور ته وکړل. نو مور یې ورته ویله چې حمیده زویه دغه دوې خویندې باید چې واده کو ولې د دې ډېرې غټانې سوي دي مثاله خبرې خپل وخت یې پوره دی باید چې دوی ته ودونه ور وکړو. خیر د حمید د دوو خویندو ودونه راورسېدله خو څه ناڅه مصرفونه و. اوس نو حمید ډېرې زیاتې پیسې لري خو حمید و نورو خلکو ته د خپل راز نه وایي. نو حمید د خویندو ودونه تېر شول. اوس نو مور یې ورته ویله چې نور خو نو زه هم سپین سرې یم یوازې کارونه نسم کولی د کور وختي خو به چې خویندې وې هغو به زما سره کومک کوئ. اوس زه هم نسم کولی چې دا کار وکړم د کور. نو ته باید زه باید تا ته یو یعنې خپل ځان ته باید یو مژور پیدا کړم او تا ته باید یو میرمن در پیدا کړم. نو حمید خپلې مور ته وویله چې مور اوس به دا بحث پرېږدو ولې زما عمر دومره نه دی. خو مور یې ورته وویل پر حمید یې ډېر ټینګار وکړي باید ته دا کار وکړې. حمید چې کله د مور سره خبره ومنله نو حمید واده هم وکړي. نو نور یې د حمید یو دوه زامن هم پیدا سوله. نور حمید ډېر خوشحاله ژوند درلودی. نو دا و زموږ یوه افسانوي کیسه وه چې موږ ستاسو سره شریکه کړله. نور معلومات یو لنډه برخه به زما ملګری عبدالهادي صاحب تاسو ته وړاندې کړي. خدای دې وکړي چې دا افسانوي کیسه مو خوښه سوې وي. نو نور معلومات به زموږ د خپرونې ده یعنې تاسو ته به زما ملګری عتیق الله خان در سره شریکي چې نور معلومات به هم درکړي چې ځینې معلومات یې لا پاته دي. دا یو افسانوي کیسه وه چې موږ ستاسو سره شریک کړل. مننه تر بیا ښې چارې. نو ملګرو دا چې زما ملګری عتیق الله خان یو څه ستړی دی نو هغه درېیمه برخه د پنجوایي ولسوالۍ به زه در سره شریکه کړم. په اوله برخه کې مو د پنجوایي ولسوالۍ هغه غیرتي خلک چې خپل د قوم دپاره یې ډېر څه کړي وه هغه معلومات مو در سره شریک کړل. په دوهمه برخه کې مو کیسه در سره شریکه کړل چې د شمشېرغار په اړه وه. نو اوس راځو درېیمې برخې. درېیمه برخه نو د پنجوایي ولسوالۍ د سیندونو باغونو او هوا په اړه ده. نو راځو پنجوایي ولسوالۍ چې د کندهار ولایت شمال ته پرته ده. دا ولسوالۍ د ښار څخه شاوخوا 20 کیلومتره لرې موقعیت لري. د ارغنداب سیند له دې سیمې څخه تیریږي چې د هغې د حاصلکیزۍ اصیل دلیل هم دا سیند دی. یعنې د ارغنداب سیند چې د پنجوایي ولسوالۍ څخه تیریږي اصل کې پنجوایي ولسوالۍ د دې سیند څخه ډېره ګټه اخلي د باغو په باره کې. نو پنجوایي له ختیځ څخه د ارغنداب سیند، د لویدیځ څخه د ژړۍ سیند، له شمال څخه د میوند او له سویل څخه د ډنډ او معروف ولسوالۍ سره ګډه پوله لري. او آب و هوا پنجوایي د نیمه وچ اقلیم خاوند دی. د ژمي په موسم کې معتدله هوا ده خو د اوړي موسم یې ډېر زیات ګرم او بادونه پکې شته. د باران کچه ډېره ټیټه او کمه ده خو د سیندونو، کاریزونو او زیرمو له برکته پکې خورا ښه کرنه هم کیږي. د دې اقتصاد چې 80% پر کرنه ولاړ دی. د دې سیمې بزګران ته د افغانستان په کچه ځانګړی شهرت ورکول سوی دی. دلته لاندې محصولات ډېر کرل کیږي په پنجوایي ولسوالۍ کې لکه انار، د کندهار انار چې نړیوال شهرت هم لري. ډېر یې د پنجوایي د باغونو څخه راځي. او پسې انګور سره، تور او شنه انګور په لوړه کچه تولیدیږي. بادام، زردالو، شفتالو، ناک، خټکي او هندواڼې هم پکې شته. او پاتې سو د غنمو، جواري او حبوباتو مثال خبرې لکه لوبیا، نخود او داسې نور پراخې کروندې لري د دې شیانو په اړه.
باغونه اکثریت د کاریزونو، چینو او صنعتي اوبو یعنې صنعتي اوبو سیستمونو پر مټ اوبه کیږي. خلک او کلتور یې د پنجوایي اکثره اوسیدونکي پښتانه دي او د پښتو ژبې ویناوال دي. د دوی کلتور پر دودیز ارزښتونو ولاړ دی. مثال خبرې لکه جرګه او مرکه، مشر ته درناوی، میلمه پالنه، د عنعني لباس کارونه، خلک یې زحمت کش، کورنۍ ته وفادار او د خپلې خاورې سره ډیره زیاته مینه درلودونکي خلک دي. نو د پنجوایي ښوونې او روزنې برخې ته راځو. پنجوایي کې د تیرو کلونو راهیسې ښوونځي جوړ شوي دي. د هلکانو او انجونو لپاره بیلابیل ښوونځي، دارالمعلمین او د دیني زده کړو مرکزونه فعال دي. زده کړې د خلکو په ژوند کې ارزښت پیدا کړی دی او د ځوانانو یو شمیر یې لوړ زده کړو ته هم لیوالتیا لري. ځوانان یې خو چې د پنجوایي ولسوالۍ چې ډیره زیاته لیرې ده د کندهار ولایت یعنې د ښار څخه، خو بیا هم دوی لیوالتیا لري چې خپل زده کړې په لوړ معیار سره وکړي. او روغتیا او خدمتونه په پنجوایي کې روغتیایي مرکزونه سته، خو د خلکو په وینا لا هم اړتیا ده چې روغتیایي خدمتونه نور هم ډیر سي. اکثره خلک یې د درملنې لپاره کندهار ښار ته راځي، یعنې 20 کیلومتره لاره وهي، بیا وروسته ښار ته رارسیږي، بیا په شفاخانو کې خپله درملنه کوي. د لارو او برېښنا او پاکو اوبو برخه کې هم ډیر پرمختګ لري، خو لا هم نیمګړتیاوې ځینې شته. او تاریخي او مذهبي ځایونه. پنجوایي د تاریخي او مذهبي ارزښت له پلوه ډیر خورا غټه سیمه ده. لومړی د ملا حسن اخوند زیارت یو مشهوره زیارت دی چې د سیمې خلک یې زیارت ته ورځي، یعنې د ډېرې لیرې ځایو څخه دا زیارت ته خلک راځي. پسې زاړه قبرونه، کاریزونه او تاریخي باغونه، دا ټول د دې سیمې د لرغونتیا ښکارندویي کوي. پسې یو کلی چې بدوان کلی یو له مشهورو کلیو څخه دی چې پکښې یو زوړ پر اسرار غار شته چې د غار کیسې د خلکو ترمنځ نسل په نسل انتقالیږي، لکه شمشیر غار. امنیت او وروستي بدلونونه. پنجوایي د جګړو د امله ځینې کلونه زیانمن سوي وو، خو وروستي کلونو کې نسبت امنیت راغلی دی. خلک یې اوس خپلې سیمې ته خپلې سیمې بیرته ابادي کړي دي. د کندهار چارواکو او نړیوال موسسو له خوا ځینې پرمختیایي پروژې پیل شوي دي. نو پنجوایي ولسوالۍ د افغانستان د کرنې، دودونو، تاریخي ارزښتونو او زحمتکشو خلکو یو روښانه نمونه ده. که څه هم ستونزې شته، خو د دې خلکو مینه، زحمت، وفاداري د دې وطن لپاره یو مثال دی. نو په پنجوایي ولسوالۍ کې مختلف قومونه هم پراته دي. پنجوایي د پښتنو یو دودیز جوړښت لري چې پکښې لاندې قومونه مشهوره دي، لکه بارکزي، نورزي، الکوزي او اسحاقزي، اڅکزي. هر قوم خپلې ځانګړي جرګې، مشران او تاریخي کیسې لري. دا جوړښت د ټولنیز نظم یو مهمه برخه ده. کاریزونه او د اوبو مدیریت. پنجوایي د زړو کاریزونو سیمه ده. کاریزونه هغه زیرمې دي چې د ځمکې لاندې د غرونو نه اوبه راباسي. دا سیستمونه سلګونه کلونه عمر لري. ځینې مهم کاریزونه لکه کاریز شاه حسین، کاریز ملا سلطان، کاریز بدوان. د کاریزونو له برکته د کرنې خړوبول اسانه سوي دي او تر ننه فعاله دي، که څه هم زیات یې د جګړو له امله زیانمن سوي دي، خو اوس هم بیرته پرمختللي دي. ژبه، ادبیات او شفاهي تاریخ. پښتو ژبه د سیمې اصلي ژبه ده، خو خلک یې ډېر اصیل لهجه لري چې ځانګړي ادبي رنګ لري د پنجوایي خلکو ترمنځ. د شیر محمد کریم خان، صابر شاه او ملا حسن اخوند زیارت
اشعار او ادبي افکار ډېر شهرت لري. شفاهي داستانونه، متلونه او لنډۍ د ښځو ترمنځ ډېر دود لري. ماشومانو ته کیسې د نیکونو او اناګانو یعنې د خوا د شپې ویل کېږي. ځوانان، ورزش او ټکنالوژي. فوټبال، بزکشي، غیږه او کرکټ د ځوانانو ترمنځ مشهوره دی په پنجوایي ولسوالۍ کې. یو شمېر ځوانان له انټرنیټ، فیسبوک او ټیک ټاک سره بلدتیا لري. د ځوانانو لپاره تعلیمي کورسونه، د انګلیسي ژبې مرکزونه او دیني زده کړې عامې دي. ښځې په ټولنه کې که څه هم دودیز چاپیریال دی، خو ښځې فعاله برخه لري. په کرنه، باغ ساتنه، لبنیاتو او کورنیز صنعت کې مهم رول لري. ځینې ښوونکي د قابلو روزنه او د ښځو لپاره دیني کورسونه هم شته. د ښځو دیني خیریه مرکزونه د کورنۍ سره د خیاطۍ، فرشونو اوبدل او هنري کارونه له لارې مرسته کوي. جرګه د قومونو ترمنځ ستونزو د حل لپاره کاریږي. مرکه د واده لپاره دودیزه رویه ده چې پکښې د کورنۍ مشران ګډون کوي. نو مشاعره او دودیز شپې په خاصو محفلونو کې ترسره کیږي چې پکښې ادبي خبرې، دعاوې او د مشرانو پندونه شریکیږي. نو دوستانو دا و زموږ او ستاسو د پنجوایي ولسوالۍ معلومات و چې ستاسو سره مو شریک کړله. نو که چیرې تاسو غواړئ د ټول افغانستان په اړه موږ ستاسو سره معلومات شریک کړو، نو زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ او په نورو ګروپونو او دوستانو سره یې شیر کړئ. مننه، تر بیا ښې چارې.